نوافل منځونه ورو ویل د ذاکرونو په نوم باندې کول مونږ د جهنم ور انسان باندې حرامي. اصلا نوافل ټول نوافلو کې فضایل ستا. بهترین نوافل روست الفرایضونه دغه سنتونه دي. د 15 وخت چې موږ سنت کوو دا ډیر ثواب لري. دا نوافل کې دي خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مکرر سنت دي. نبی علیه السلام نفل کول موږ باندې هغه سنت عمل ده. خدا نوافل کې دي یعنی فرایض کې نه دي. ولی دا د دې چې موږ باندې سنت دي چې دا نوافل به کوو. سبای 2 رکعات دي دا سنت مؤکد دي. ډیر زیات تاکید په سوای دا ماسپخین 4 رکعات دي 4 رکعات مخکې له فرضونه دي بیا 4 رکعات فرض بیا 2 رکعات وروسته له فرضونه دي ماښام 2 رکعات بعد له فرضونه دي ماخستان 2 رکعات بعد له فرضونه دي. دغه نوافل چې 12 رکعات کېږي دا ډیر اجر او ثواب لري. دي او دا سنت دي. دا به انسان پرې نه دي او که معذور انسان یا وخت عذر درلود او دوره طاقت او چې واځي فرض کوي او شریعت ورته معاف کړي. د مریض دا ټول منسی کولای واځي فرایض کوي کافی ده ورته او مریض دا ناتوانه ده. ولې چې څوک وسوري دا به نه قضا کوي. دا به کوي فرایض سره به دا کوي ځکه دا متممات دي فرایض. نو کچیرته او کس باندې دا نوافل هغه اضافه هم وصل لري. بیا تهجد بهترین نوافل تهجد دي. د 8 رکعات کېږي 4 رکعاتي هغه 2 رکعاتي 4 سلامونو باندې د نوافل دی. هغه هم تهجد ماخستن نیمه شپې نه شروع تر سحر اذان پورې یا سحر داخله 2 وخت پورې کېږي. او بل صلات اوابین ورته وایي چې 4 رکعات دغه څاخت محل کې. بیا اشراق المنذ ورته وایي چې لمر خاتنه وروسته 2 رکعات دي که څوک 4 کوي کولای شي چې لمر یو پاو وخت لمر نه تیر سو بعد لغنه اشراق وخت داخليږي. بیا ان تر د غرمې څاخت پورې څاخ مونږ دغه 9 بجو 10 بجو د شاوخوا 9 بجې شاوخوا د 2 ورځې کې څاخ داخليږي. بعد لغنه بیا ان تر غرمې د زوال پورې د وخت ضحا وای چاشت وخت ورته وای. دغه وخت چې د زوال وخت پورې د استوا چې راځي د استوا تر دغه وخت پورې نو دا ضحا. په دې کې 4 رکعات صلات اوابین ورته وای. بعد لما خامه نوافل دي مخکې مازیګر نه نوافل دي مخکې ماخستن نه نوافل. دا نوافل ډیر زیات ثواب لري.